الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله حمد ثناء ثابت لله وأله جل وعلا رب العالمين دي رب طول عالميان دي نو الحمد رب جل وعلا فرمایي چې تاسې ووایه حمد و ثنا دې وي و الله جل وعلا. موږ وویله چې الحمدلله او شکر. الحمدلله دا ده چې موږ ته رب جل وعلا ډېر نعمتونه راکړي. موږ الحمدلله ثنا او صفت د خپل خدای پاک وایو. او شکر بیا دا دی چې تازه نعمت بل پسې درکړي، موټر درکړي، کور درکړي، اولاد درکړي، ته شکر د خدای پاک بیا وایه، الحمدلله وایه. دغه ته شکر بیا خو دوی ډېر سره نږدې دي په خپل مابین کې. شکر او حمد دا دواړه سره نږدې دي، خو الحمدلله بیا ثواب بیخي ډېر الحمدلله هم شکر دی هم حمد. نو نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته په ورځ کې د قیامت وایي د نور د ایمان یو بیرغ به وي، هغه ته به لواء الحمد ویل کېږي. نوم به لواء بیرغ د حمد. دا به د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم سره وي، او د نور انبیاو سره به هم بیرغونه وي، خپل امتیان به تر لاندې وي. خو د ټولو انبیاو بیرغونه به وایي تکیه پر بیرغ د نبي علیه السلام مبارک کړي. پر دا رسته طرف باندې به دغه سلسله وي، او پر چپت طرف باندې بیا د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم امتیان. الله جل وعلا به دغه امتیانو کې چې اولیاء د خدای پاک دي، د خدای پاک دوستان دي، د دې سره به هم بیرغونه وي نبي علیه السلام مبارک به ورکړي وي. دا امتیان به ټوله د نبي علیه السلام مبارک او د دغو اولیاو تر بیرغ لاندې به وي. دی او بیرغ به ټولو بیا 286 صفحې کې دا قصه رانقل شوې. او په ورځ کې د قیامت یو مقام دی چې مقام محمود ستایل سوی مقام. دا مقام یوازې او یوازې د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه موږ په الحمدو کې ګډ یو. حمد هغه لواء الحمد بیرغ د حمدو، دا بیا مقام د حمد دی په ورځ کې د قیامت. خدای پاک فرمایي عسى ربك ان يبعثك مقاما محمود. حق ده چې وبپاسوي رب ستا په یو مقام محمود. دغه مقام محمود دا یوازې د نبي علیه السلام مبارک دی چې دته چې هغه علما لیکي چې دا اذن د شفاعت دی، چې اول د شفاعت اجازه الله جل وعلا دته کوي. دغه نو ستایل سوی مقام دی، محمود مقام دی چې خدای پاک. نو دا چې ډېر خصوصیات الله جل جلاله نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و د حمد په باره کې د نوم احمد دی، ډېر حمد ویونکی، د نوم محمد دی، ډېر ستایل کېږي د ډېرو مخلوقاتو د خوا. یو عالم شیخ محمد بهالدین بیطار رحمت الله علیه وایي نوم د احمد دا اسم لره ده الله احد متضمن دی، یعنی الله جل وعلا احد دی. دا په دا اسم کې معنا موجود. دا میم چې دی د احمد، دا میم دائره د مراتبو د وجود ده. هغه مراتب 40 دانې دي، او عدد د میم په حساب سره د ابجد د جمل هم 40 دي. دا میم پر 40 عدد. نو مراتب چې دي چې د خدای پاک اولیاء ور داخليږي و هغه مراتب ته هغه 40 دي. نو دا په دا میم کې یو معنا دا میم دا الله احد معنا پرته ده، بل دا میم دائره د مراتب د وجود هغه مراتب 40 ده. عدد د میم هم 40. نفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية شپږ پنځوس. نو الحمدلله به بندگان ډېره وایي، ډېره ګټمن. الحمدلله کې ډېرې ګټې پرتې دي. نو ځکه د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم نوم احمد ګرځېده. نو در دې برابري باندې چې دغه حمد هم ثنا ده او هم شکر دی، دواړه. نو د شکر په برابري باندې هم مسلمان باید شاکر بنده ده. بیا الله جل وعلا شانه چې فرمایلی دي فذکرونی اذکرکم، تاسو ما ذکر کوئ زه به تاسې ذکر کوم. واشکروا لی، ما ته شکر ادا کوئ زما د نعمتو. ولا تکفرون، کفران د نعمت مه کوئ، ناشکري مه کوئ. د ناشکري نه کول رب جل وعلا صراحتا وویل چې ناشکري زما د نعمتو. او د شکر لفظ په قرآن عظیم کې 15 وارې په مختلفو صيغو سره. مطلب دا دی چې دا شکر د انسان چې دی دا به هم په خوله وي، هم به په زړه وي، هم به په ظاهر وي، هم به په باطن وي. په دې ټولو سره کې به دی رب جل وعلا خپل منعم یادوي. شکر بیا نو چې تاسو رب جل وعلا ذکر کوي په شکر سره، الله جل وعلا تاسو ته بخشش کوي، جنت در کوي، رضا در کوي. د مصیبتو څخه د دنیا او د آخرت شاکر او حامد بنده راباد. خصوصا په آخره زمانه کې داسې مصیبتونه راځي
چې په مخکې زمانه کې هغه مصیبتونه نه نو پخوا چې به مثال کافر راتلی من به راتلی لښکر به و آسان به و مثال مخکې بله مسلمانان په خبرېدل چې اوس د اسمان د خوا در باندې راسي درش ټک ته شته اوس د کومې خوا داسې مصیبتونه و عذابونه نو بیخي پخوا نه وګرځه. یو وخت په مدینه منوره زلزله وه، عمر رضی الله عنه خلافت توبه وباسي سم سي که بله پلا زلزله وسول هغسې چم ولاکه د سره وکړم چې تا زیات داسې د اعمالو څخه زلزله ګوره د خلک وبېرنسټي توبې وکښلې بیا زلزله نو ګوره دا وسونه زلزلې توپانون بادونه راځي پخوا داسې بادونه نه وي. نو دغه مصیبتو څخه حامدین او شاکرین الله جل وعلا دا زلازلې دا مشکلات دا مصیبتونه دا خوراک. او بل ځای کې الله جل وعلا شانه فرمایي د سورة ابراهیم اووم لمبر دی لئن شکرتم خدای پاک وایي تاسې شکر که ادا کړئ لازیدنکم زه به زیادت ولئن کفرتم که تاسې ناشکري وکړئ ان عذابي لشدید عذاب زما بیا ډېر شدید دی بیا د هغه سزا نه شي خلاصولی. او دغه رقم د سورة نساء 143 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي ما یفعل الله بعذابکم څه پیل کوي الله جل جلاله په عذاب سره ستاسو چې تاسو ته به عذاب درکوي ان شکرتم امنتم که چیرې تاسو شکر ادا کوئ او امنتم ایمان راوړئ په الله جل وعلا پر وحدانیت بیا نو الله جل وعلا تاسو ته عذاب نه درکوي که چیرې ته شکر ادا کوئ د الله جل وعلا نو ګوره دا صراحتا معلوم مسول چې ناشکري سبب د عذاب ګرځي پر هغه قومو باندې عذابونه نازلېږي چې ناشکري شروع. او د هغه رقم الله جل جلاله فرمایي سورة ال عمران 145 نمبر آیات وسنجزي الشاکرین ژر دی چې موږ به جزا د نیکو ورکو شاکرینو بندګانو لره هم په دې دنیا کې بیا ورکو هم په آخرت کې ورکو. او شیطان لعین چې الله جل جلاله د خپل درباره وترټي شیطان لعین داسې وویله چې زه به دغه بني آدم اولاد آدم علیه السلام به زه پرېږدم نه د رسته طرفه پورته راځم د چپه طرفه پورته راځم د مخ د خوا پورته راځم د چپ طرفه پورته راځم دوی به خطا کوم دوی به پر ګناه باندې باحثه کوم د حق لارې څخه بې اړوم خو ولا تجدو اکثرهم شاکرین اکثر د دې آدم علیه السلام د اولادې څخه به ته موجود نه کې شاکرین چې دوی شکر ده. نو موږ څونه نعمتونه لرو هر انسان اوس موږ تاسې محاسبه وکړو کوم نعمت پر کوم یې ومو حمد و ثنا ویل نو دا خو نه دی چې ما الحمدلله په خوله دا نه دی چې ما په شکر الحمدلله ما شکر یا په خوله به شکر و الحمدلله وایه په زړه به شکر و الحمدلله وایه هېڅ قسم شکوا به نه کوې په بدن به شکر و الحمدلله عبادت خپل خدای پاک په ژبه به باندې ثنا و صفت خپل خدای پاک وایه بد به نه پوایه نو دا یې شکر دی. که دنیا خدای پاک در کړې ده د خدای په لاره کې دې استعمالوي که اولاد خدای پاک در کړي دي د خدای پاک پر لاره بیا برابره ښه تعلیم و تربیه چې هغه برابره تربیه وي دا اوس تیرې تربیې څخه خلک په عذاب دي دا اوس 20 کاله موږ خپلو اولادو ته ورکړې ده دا خو خپل پلرونه وزني په عذاب دي دا خو ښه تربیه نه ده چې موږ ورکړې ده چې بس دغه کارونه وکړه دغه وکړه اخر په انجینر سي پروفیسر سي خپل مور پلار ته شاو دا خو موږ تربیه که موږ اسلامي دیني نبوي تربیه خپلو اولادو ته ور په دې دنیا په شا دا خو اوس هر پلار چې اوس وګورې ورته راسه ته د خپلو زامنو سره څونه خاطره ښه خاطره آیا دا ستا په دې دنیا کې چې څو مرته پر کور کښېنې تا ته ډوډۍ درکولی وایي نو دا به په قبر کې چې ته یې بیا به وروسته تا ته څه نیکۍ درواز نو پوه سه چې دغه تربیه چې تا پسې راخیستې ده دا زموږ عموم کې تربیه د ځوانانو نه اطرافو ته ورسې ګرده ورځ پشتې دي باغونه دي چوغې کې کشکه لمنځونه د مازدګر خو دغه وخت کېږي چې لمر په هېڅ نه اخر پای نو سوټۍ راخیستې یو پلار وژلی بل مور وژلی بل ورور وژلی پر اوبو خلک وژلي دا ګرده نه تربیه دی چې تربیه نه کوي ګرد باغو کې لکړي چې تربیه نه کوي ګرد ورځ دورې وورې نور تعلیمونه غیر د تعلیم اسلامي څخه پکوي نو هغه به ستاسو یو مور و پلار دي چې د ماښام پر ډوډۍ قدرت نه لري دواړو مریضان یو زوی درلود لویوي اوس پر ډاک خپل مور و پلار خارج د نو خو دغسې تربیه دا خلک فقیرتوب کوي بله کوي زامن یې د لوږې څخه مري پیسې ورټولوي په خوري هغه چولوي چې باره چمپلان غلا کوي یا بسکل غلا کوي یا موټرسایکل غلا کوي یا غلا وي نو څونه چې موږ غم د ډوډۍ خورو تر دغه ډېر مهم غم یې د تربیې دی د اولاد چې باید نبوي تربیه خپل خدای او رسول په وپېژنو دین د اسلام په وپېژنو احکام شرعیه اسلامیه په وپېژنو په نر او ښځه باندې بیا نو موږ ثمره په دې دنیا خوړلی سو هم په آخرت دغه رقم تربیه ده او دغه رقم مالونه چې موږ لرو دا د مالو شکر نه تاسو فکر وکړئ یو نجار د ورځې په 1000 افغانۍ کار مستري په 2000 افغانۍ د ورځې تا ته ځان نه در بنا تا ته په 800 په 1000 افغانۍ ځان نه در هر کسب چې راواخلې دغه نه او علما موږ په مساجدو کې درولي دي 500 افغانۍ 100 افغانۍ یو نادر د یو نوی منیم لایګانې نو کې شي
5,000 8,000 7,000 6,000 تر دغه بالا دا یو ښه ملا یې د هر چا معاش لوړ شو خو د علماو که کالدارو او افغانیو ډالر اسمان ته پورته شي خو د ملا صاحب هغه دا خو د مال شکر نه دی چې موږ ملا صاحب ته نه ورکوو او حال دا چې په مسجد کې مو درولي تربیه مو کوي لمونځونه راکوي اذانونه راته کوي د دین خدمت راته کوي او زه هر څه لرم هېڅ شی نه کوي یعنې داسې یو څوک اوس یو موږ پیش دلته په مسجد کې برمه و آخر پای موږ ولې داسې یو څو نفره یو دا یوه برمه به په ټولو سره ووهي دا به جوړه مولوي صاحب ته ووایه اولاد په ډوډۍ پورې اریان یو سهار وځو دغه مازدګره پورې وتلي هېڅ شی نه برابر هېڅ شی نه برمه څه زمانه وروسته یعنې 6 شپې یا 7 شپې تېرې په یو کارته کې په 14 لکه ډالره کور رانیوي هغه سړي په 14 لکه ډالره کوټۍ اول ملا صاحب ته موږ ولاد ماښام په ډوډۍ دا د ده مسجد دی د ده محل دی برمه وچه ده دی په ډوډۍ پورې اریان دی او په 14 لکه ډالره بیا ستا شکر دی د پیسو چې موږ ادا کړي نو د آخر پای تاوان کوي آخر پای پر یو خوا پر بله خوا سودخوري کوو په نارواوي کوو او سودخوري خو نو مسکین سړی نشي کولی سودخور خو په پیسو وڅونه ای پلافا د زرو سوداوي وي چې علماو نارې کړي چې دا مه کوئ خرابې سوداوي د زرو سوداوي وي په ټلیفون کې د ورځې بیا رانیولې د شپې بیا رانیولې خرڅولې و چې زه بېدېږم دا 40,000 کالدارې مې وګټلې نفر یو ځای مېلمانه وو چې راووتلو اوس یې دلته ناست ما 40,000 کالدارې وګټم چش چې وګټلې وایي داسې په د ټلیفون کې بس د زر نه زر سته نه شی سته نه پیسې سته اوس بیا 100 ډالره ټلیفون ته ور واچوه بیا انعام درته راوځي بیا دغونه درکول کېږي بیا هغه د هغه سودا وم په اول سر کې مخالف زه جوړ سوی یم کتاب اوالي مې رایستلي ورته مې چې دا معاملات نه جاب قبول نسته سړی نسته ناکي هوایي سوداوي دي دا کله سره اوس بیا دغسې هوایي سوداوي ډالر ور واچوه ګټې چې درته را روانې دي اخر پای ګټه ورسره برده ګرده ځنې وړي دغسې ډیوالي دا خو د دې دنیا تاوان دی د آخرت تاوان هم سودخوري یو طرف د سود پکښې ایښی دی اوله پیسې د سود درته راځي دویمه پیره بیا ونیسه ما ته اعلانونه وکړه زه بیا خلک دغه کوم دا خو نو عاده مزدوري ده دا ښه ده د خواته بیا سود دې درته کوي یا خواته بل سود 4 طرف باندې سود وي په یوه طرف پریانو کې جواز لارې اسلامي داسې ګډې وډې سوداوي دا د دنیا شکر فاذنوا بحرب من الله د خدای پاک د جنګ چا په وسه پراده خلک په سودخوري ځانونه یعنو دا نوي ځوانان چې د پیسو په شوق اخته نه علم لري نه شی لري بس نو بیل دنیا په حرام او په حلال دا وشتلی نو شیطان کافر هغه وخت ویلي چې ولا تجد اکثرهم شاکرین سوره اعراف ولسم آیات تاسو به اکثر د بني ادمانو شاکرین ته پیدا نه کې خدای پاک او دا خدای پاک دا داود علیه السلام په وخت دی نبیو الله جل وعلا ورته وفرمایل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور سوره سبا لسم نمبر آیات عمل کویو اولاد د داود علیه السلام د شکر فل خدای ته شکر ادا کوي وقلیل لږ من عبادي زما د بندګانو څخه شکر کوون شکر درته ادا کوي دا خبر نو دا خو په قرآن عظیم کې د آیات مبارک راغلی دی خطاب اولاد د داود علیه السلام دی خو ما و تا ته اشاره ده چې او بندګانو او امت د نبی علیه السلام مبارک تاسې هم عمل د شکر کوئ د خدای پاک د نعمتو شکر ادا نو موږ تاسې په د خپلو نعمتو کې پړ سم شکر مو نه دی ادا کړی نه مو د بدن د ادا کړی دی خوراک څونه کوو تک څونه کوو خوبونه څونه کوو حالات مو دي عبادت څونه موږ د نبي مبارک صلی الله علیه وسلم په شی به وپړسېدلې د عبادت عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي ته ولې دونه عبدا شکورا ایا زه نسم یو بنده شکر په یوه ساعت خو ته ودرې په 2 ساعت معلومداره در 2 ساعته ډېر نبي علیه السلام مبارک دا د بدن شکر څونه ذکرونه یې کول دا د قول څونه تبلیغ یې کوي قرآن یې څونه تبلیغ څونه یې خلکو ته د خیر خبرې ښوده هغه شکر زما او ستا سره موږ چې محاسبه د خپل ځان چې ملایان یو د خپل ځان سره محاسبه وکړي په عبادت کې موږ نه دي کړي هغسې عبادت ولې وارثین د نبي علیه السلام مبارک ځان بولو مګر یو عالم ته راوښتی و چې د یوه کاله د بله کاله پښې پړسولي دونه یو عالم راوښتی و چې د په نس پرې د لوږې څخه ډبرې مشلولې وې د لوږې خو اول موږ پړي نو ګرده که شکر ادا نه کړي بیا زوال د نعمت هم راځي مشکلات هم وپسې نو څوک چې غواړي وایي زما نعمتونه دې ډېر سي نو دوامداره د الله جل وعلا شکر دې ادا کوي په خوله په زړه په بدن او په مال په اولاد سره په دې ټولو به شکر ادا په زړه کې شکر دا دی د خپل خدای به ته خوشحاله یې داسې به نه کوې چې پلانکي خان ته دې څونه ډېرې پیسې ورکړي زه ولې نه لرم ځکه ته به په دنیا کې در ځان ټیټ ته ګورې و مسکینان ستا هم ګډ وي و مسکین وي مړوند وي هغه ته ګوره هغه ته مه ګوره خان سړي ته په زړه کې به نو دا خو دستي خوا به دې کېږي د خدای پاک چې ګوره هغه خان نه لرم پلانکي ته چې دونه ګټې ورکړې ما نو دا په زړه کې به خوشحاله د خپل خدای پاک څخه دا شکر د نعمت په بدن به عبادتونه لمنځونه حجونه جهادونه ذکرونه وظیفې دا ټوله کوي په مال کې به داسې صدقات کوي پرسته لاس یې کوي چپه لاس خبر نه وي بې له ریاو
بې له بندګانو په خاطر باندې د خدای پاک د رضا دپاره بې کوې. او که کم نعمت تا ته خدای پاک در کړی وي، که منصب وي، که پیسې وي، که چوکۍ وي، که موټر وي، که کوټۍ وي، د هغه په خاطر به ته بل مسلمان ته تکلیف ورسوي. دا هم دا زموږ دوکانداران وګوره، هغه همسایه بغل چې یو میز یې ایښی یا دوکان کې خپل یو میز دونه شیان یې پر کوټه کړي، د هغه همسایه مخ یې بیا نو چې د دوکان مخ جارو کړي دوړي ګرد دوکان مخ بل همسایه خوا تې ورپورې وي ولې دی پیسې لري. که قدرت ولري بیا بل مسلمان د قدرت په خاطر باندې بیا په تکلیفوي ویي او ټکوي. څو کاله چې موږ د هغه رقم ښه کور ښه کوټۍ ولري نو شوق جوړ کړي واده یې ګرد د همسایه ولې دی خان صاحب هر سړی بوټ شکر نه دی. نعمت چې خدای پاک در کړی دی د هغه په خاطر که مسلمان ته تاوان ورسوي دا ناشکري ده، غټه ناشکري ده. نو په دې سره سړی د کاره وځي. نو هر څونه چې مشري یو څوک پیدا کوي، دا که تعالیم وي، که مرشد وي، که پیر وي، که شیخ وي، که وزیر وي، که والي، دوی به د رب جل وعلا مخلوق او د نبي کریم صلی الله علیه و وسلم امتیان دا به د قرآن او سنتو پر لار باندې برابروي. څنګه په تشویق سره، په لښته نه، په وهلو نه، په ټکولو نه، په هغه او په لالا به دوی تشویق کوي اول د وارې چې پر سنت او کتاب باندې برابر مسؤلیت. دا که د کور مشرتوب په غاړه وي، که د یو محل وي، که د نایي وي، که د ولایت وي، که د مملکت، د دوی وظیفه دا ده چې دا مخلوق د خدای پاک او د نبي علیه السلام مبارک امت دا به پر قرآن او سنتو برابروي په تشویق او خوښۍ سره. ځکه دی چوپانان د دې امت بله کیږي. د یو رمې مسؤلیت د چوپان په غاړه وي. نو که چیرې چوپانان د دې امت بله کیږي، د یو رمې مسؤلیت د چوپان په غاړه وي، نو که چیرې یو پسه شرمش یوسي مالک یې د چوپانه څخه باسخاص، که چیرې یو پسه ورګوټ مالک یې د چوپانه څخه باسخاص کوي چې دا ولې دسه ګوټ. کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته. هر یو ستاسو څخه چوپان دی، سوال کرده شده دی د ما تحت چې در تا در حکم لاندې وي د هغه سوال. که چیرې پر کتاب او سنت نه و برابره کړي، تا توصیه نه و ورته کړې، تا تشویق نه ور کړي، نو بیا دغه سوال سات. بلکې چې خدای پاک یو نعمت درکړي دې ته یې مه پرېږده چې ته بیا به شکر ادا کړم، بس استي ادا کړم. یو نفر و بس په یو شي کې ډېرې پیسې ګټلې وې، وایي ته ولې دا یو شی لا خرڅ کړم بیا پسه حلال دې ته یې مه پرېږده، خو هغه پیسې چې ګټلې دي بس هسې خیرات کړه. بهره به بل وخت راسي که هغه تاوان وکړي بیا دې نه زړه کېږي چې بیا یې ورکړي. اوس خو دا د ګټه کړې ده هسې دستي. نو علما لیکي چې نعمت خدای پاک دستي به شکر ادا کوه، دستي پسه حلاله وه مې زنډه. بل نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته چې به یو خبر د خوشحالۍ رالی، ابي بکر رضی الله تعالی عنه راوي دي، حدیث ابو داود، ترمذی، مشکات المصابیح دې ټولو را نقل کړی دي. نبی علیه السلام مبارک چې به تشریف درلود، یو څوک به رالی د خوشحالۍ زیری به پر وکړي چې مجاهدین کامیابه شول، صحابه مبارکان په خیر ورسېدله، یا دغسې ګټه مؤمنانو ته راغلله، بس نبی علیه السلام مبارک به دستي خدای پاک ته په سجده، خدای پاک ته به د شکر سجده ادا کړله پر دې باندې چې خدای پاک دا برخه کړه. ګوره ځنډ یې نه پکوئ، دستي به وایي خدای پاک ته. نو چې هر نعمت یې درکوي خدای پاک، دستي خدای پاک. موږ هغې یو اجانۍ وه، یو سپین ږیری و مکي، نو خو دا لوی نعمت خدای پاک ورکړه چې راله قرار یې نو خو دا دوستان ورځي بالا یې قرار مسلې راوستلې وه، دروب مدروب شوق یې په کور کې جوړ کړی و، ګرده ښځې در سره وي، دا نه پوهېږي. نو تربیه یې مور پلار نه ده ورکړې، مشر په کور کې نه لري، د خدای د لارې سړی ګرده شیطان پکې. نو تا چې دې سړی دا چې راسي مسلې راولي دروب دروب کوي، دا په دا نو دغسې دا خو شکر نه، دا خو چې خدای پاک دستي خدای پاک ته سر پر سجده خدای پاک فرمایي فاذا قضیتم مناسککم، کم وخت چې تاسې ادا کړئ مناسک د حج یا د عمرې، فاذکروا الله کذکرکم، فاذکروا الله کثیرا، د خپل خدای ذکر ډېر کوئ، که ذکرکم روز تاسې، بلکې داسې راځي اشد ذکرا، راسس پلورو چې کوي د تر نعمت دی خدای پاک د ذکر حکم فرمایلی دی، او موږ مسلې راو نه دي. نو دا مناسک چې څوک که حجان دي که بل څوک دي، دا باید ډېر کوشش وکړي د خدای. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې ډېر جلیل القدر صحابي دی، د عشره مبشرو، دی وایي موږ د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و وسلم سره ملګري وو، د مکې شریف څخه راووتلو، مدینې شریفې ته مو اراده وه. پر لارې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې اوښې څخه راکښته، چې راکښته سو لاسونه یې پورته کړله، ډېره اوږده دعا یې وکړه. بیا چې دعا یې وکړه دستي خدای پاک پر سجده پروت بیا راولاړ شو، بیا خدای پاک ته دعا کول، بیا چې دغه بیا به خدای پاک ته پر سجده شو، خو 3 کرته یې داسې عمل وکړ. نو بیا چې سره روان شوله، وایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم باره موږ ته وفرمایل، وایي ما د خپل خدای څخه سوال وکړئ د شفاعت د خپل امت، چې خدای پاک زما امت شفاعت زما ته راکړه، چې زه شفاعت وکړم ګناهکاران، چې زه
چې ما ته راکړې چې د دې شفاعت څه وکړم ستا په دربار کې قبول. نو په اول وار یې درېیمه یې سره وبخښله، دا واک یې راکړه. خو بیا به زه خدای پاک ته د شکر سجده مې وکړه. شکر دی چې اوس درېیمه حصه زما د امت یې راکړه. بیا مې دعاوې ورته شروع کړلې چې خدای پاکه نو کې لا راډېر کړه. بیا نیمه امت اجازه خدای پاک راکړه چې شفاعت یې ستا شفاعت. بیا مې د خدای پاک ته شکر سجده. خو په آخري پلان مې خدای پاک ته داسې ټینګې دعاوې وکړلې چې خدای پاک ټول امت واګي او شفاعت ما ته راکړي ستا په. نو دی د خپل امت شفاعت کوي دی مبارک. او پر دې انعام باندې چې دته ورکړي د خدای پاک ته 3 کرته سجدې خدای پاک. دا خو ډېر لوی زیری دی. نو د دین په امورو کې یو کامیابي پر دغه باندې موږ به خدای پاک ته سجده. موږ ته ښه خلک، صوفیان خلک، اجان خلک په بنډارو اخته دي، په ټلیفونو اخته دي، خبرو اخته دي، بنډارو. دا شکر یې دا دی چې خدای ته په سجدې کوو. ډېر عمل به په خپل کتاب کوو د خدای. دغه حدیث امام ابو داود را نقل کړی د مشکا شریف 101 علما لیکي وایي که خدای پاک چاته 4 شیان ورکړه د دنیا او آخرت خیر یې په برخه شو. 4 دا په زړه کې راولي. اول ژبه ذاکره که خدای پاک په ژبه ذکر ډېر کاوه، ما لا یعنی کارونه دې نه کول، ځکه دا خوی د انبیاو دي ټول عمر، دا خوی د اولیاو دي ټول عمر ذکر کاوه، دا خوی د صحابو دي ټول عمر ذکر کوي، دا خوی د ټولو صالحو بندگانو د خدای پاک چې دی وي ژبه یې د الله جل وعلا په ذکر لنده وي، جاري وي. نو که خدای پاک ژبه ذاکره در نصیب کړل خیر د دنیا او آخرت یې ده. کله ناستې ایچینی حتی چې په یو انده کار اخته یم ذکر باید پرې وای دست در کار دل در یار، لاس په دې کار کې زړه به دې د یار. نو دغسې ذاکر بنده ځان څه جوړ کړه. خو دغه ذاکر بیا داسې اسانه نه جوړېږي چې څوک طریقت ته ورده. 4 طریقې زموږ ستاسې افغانستان، بخارا، ازبکستان، تاجکستان، ترکیه او داسې دا لوی ممالکو کې 4 طریقې زیاتې مروجې. البته په شام او په علاقو کې 55 طریقې. نو دغه 4 طریقو کې چې هر څوک داخل سي دغه مقام لاسته کولی سي، د خپله ژبه ذاکره جوړولی سي. ولې دی څوک ذاکر ډېر سي هغه پای دا ذکر زړه ته شوس چې دی بدیم زړه الله الله لا اله الا الله. یعنې ډېر شریفه وایم راکښېنم الله په ویښه ډېر وایي. د یو مسلمان محبت ثابتېدلی نه سي چې د خپل محب ذکر پاک محبین ډېر ویښه دغسې یو څوک وي چې ریړۍ کې نارې وي په 20 افغانۍ په چې بدیم د 20 افغانو نارې وي څوک ذکر ډېر کوي چې نو ژبه ذاکره که خدای پاک درکړله خیر دنیا او آخرت یې درکړي. او دوهم زړه شاکر، زړه کې د خدای پاک زړه کې د خپل خدای خوشاله. سړی ښه ته ګوري په دنیا کې زړه کې به خوشاله، په دین کې به لوړو ته بیا ګوري ځان. نو شاکر زړه. دریم بدن صابر، خدای پاک به قوت پر لري، واګې ستا په لاس وي ګناه ته نه ورټي. ډېر انسانان په خپل بدن باندې صبر نه لري. بالا کوي 100 افغانۍ ور واچوړ په دې نه دي ویشتلی چې دا اوس سودي قسمي معامله ده، خرابه معامله ده، سودي معامله ده، هسې ورغوټ. او دغه رقم یو بل شهواني شی وي چې هغه د ګناه وي د خپل بدن. نو کوم وخت چې څوک په خپل اسلام کې ثابت قدم وي هغه چې ګناه سي ما ورته وګوري هغه منطقه پرېږدي په دې کې ګناه موجوده ده. ولې خدای. او څلورم صالحه ښځه چې تا ته تقویه پر دین پر امور، دا د خیر د دنیا صالحه. الدنیا متاع، نبی علیه السلام بارک د دنیا ټوله متاع ده، ګټ شی دی. خیر متاعها بهترین د متاعها المرأة الصالحه ده، ښه ښځه چې پر امور د آخرت سره زموږ ښځې په آخرت رابېلوي وي دنیا او آخرت. او داود علیه السلام به په خپله دعا کې داسې ویله چې خدای پاکه ژبه ذاکره راکه، زړه شاکر راکه، او داسې ښځه راکه چې زما سره پر امورو د دنیا او د آخرت کومک کوي. او خدای پاکه زه پناه غواړم د داسې اولاد څخه چې پر اولاد مې وي خدای باداري را باندې کوي، دی امرونه را باندې اولاد خدای مه راکړه څونه ډېر دي. او د داسې ښځې څخه مې خدای پاکه ساته چې ما شپنجري کوي د مخه در وخته شپنجرتوب. نو د کور غم وای نه کوه. په کور کې چې څوک غمجن وي د ښځې د خوا غمجن وي هغه به رژر. نو ځکه داود علیه السلام وایي دا ښځې څخه پناه غواړم په تا سره چې ما شپنجري کوي د مخه در وخته شپنجرتوب. او د مال څخه پناه غواړم خدای پاکه د داسې مال څخه چې هغه زما پر عذاب وي، زما په عملنامه کې ګناه وي رپسې روانې وي، سودخوري په کوم، نارواوي په کوم په دې دنیا باندې. د داسې دنیا مه راکوه خدای پاک پناه. او د داسې امسایه څخه خدای پناه غواړم چې زما نیکۍ ټول عمر ویني پټوي، او که زما څخه یو عیب وویني بیا ژر افشا کوي چې پلانکۍ به نه ستا نیکۍ ویني ګرده پټوي هېڅ نه وایي. او که یوه بجې در پکښې وویني نو بس اسمان ته دې خېژي، پر اسمان پر دروازه جنون کوي. خو داسې عیبجن سړی دی، داسې کوي
اوس چې خلک نور ممالکو ته تللي خلک داسې ګرم به بل چا پسې اسراف ګرد عمر په بل پسې مو خبرې کوي خارج ته راغلي پاکستان اوس کار یې پوس عبادت کوي بل کوي په چا کار نه لري دا نه څوک دی چې غیبت درته وکړي یا بد درته وایي یا بل آرام آرامي خو دلته دا ناورین جوړ دی زه په تا پسې مې سراغ اخیسته په ما پسې سراغ بل په یو پسې تهمت وایي بل په بل پسې تهمت وایي بل په بل دا ورپورته کوي عیبونه یې لټوي ټوله ګناهکار وي څوک د ګناه څخه یو دي ووایي هم باطني ګناوي لرو هم ظاهري ګناوي لرو هم قولي ګناوي لرو هم عملي ګناوي لرو پر چا چې څوک عیب وجدي خو نو دا سړی بچ دی ته خپله داسې په عیب لړی دا تنبیه الغافلین 116 صفحې امام ابو لیث سمرقندي رحمة الله علیه دغه حضرت پنانی پیر صاحب مبارک وایي شکر چې دی هغه جوش د زړه دی ښایسته شکر دی یعنی کم وخت ستا حقیقي محبوب ذکر ستا رب جل وعلا ذکر سي ستا زړه داسې شوق وکړي چې پر جوش باندې ګرا یعنی ستا تلوسه و محبت و شوق دې خپل خدای پاک ته سي چې هر وخت ستا رب جل وعلا دغه شکر ادا کړی دی بهجة الاسرار و معدن الانوار صفحه 280 امام محمد الجواد رحمة الله علیه وایي شکر زینت د غنا څوک چې دنیا لري او شاکر دنیادار لري دا د دنیا ډېره ښایسته کړې ده زینت د دې دنیا بس دا او شیخ ابو سعید الخراز رحمة الله علیه وایي شکر و حمد چې دا پیژندګلوي د خپل منعم ده خپل منعم تا پیژندلی دی هغه شکر و حمد یې وایي نو که چا الحمدلله و شکر نه وایه دی خپل منعم حقیقي نه دی ستا سره څوک ښه کوي هېڅوک یې ولا چې خدای پاک په زړه کې د رحمت اوبه ور واچوي هلته قرار دی راولاړ چې پر تا مهربانه سي هغه او چې خدای پاک نه یې کړی نو بیا هغه نه کېږي دا ډېر د خدای دوستان دي په زړه کې یو شی راوګرځېږي خدای پاک یو بل بنده ته هغه شی په زړه کې ور واچي هغه ورته راسي قرار یې هغه حاجت داسې نو زموږ ستاسو د ګردو سره په زړه یو وخت اختر ورځ کور ته ول شیدې راغله نو زه په تبلیغ اخته شولم هغه ناوخته شو سره نو شیدې د اختر ورځ پیدا حجرې ته وختلم چې حجره کول په کوم را چې راشبه شولم په دا زنو کې ژړ ډډه بده شو یو بسکل والا دی رالی په مولوي صاحب دا مش بابا راکړه دا مولوي صاحب ته ورو د سارا سره امان د خاص دا هغه داسې پر بسکل راوړ ما ویل لاندې چې خو لازم په زړه کې دغه نو داسې زموږ سره ډېر داسې سوي دي نو موږ تاسې دغه سړی خو نه ما لیدلی و نه مې پوهېږم رب جل وعلا د په زړه کې ور واچول هلته مهربان اوس راسي هغه ستا شی چې ته غواړې قرار هغه در حل کړي دا یو مثال ما ووایه موږ تاسې ټول یو شي ته مو ضرورت وي قرار سړی راسي هغه شي کار در وکړي خپل یې در وکړي دغه خپل حقیقي منعم به سړی پېژني دا بندګان خو ما ظاهري سره دورې ورې کېږي خو زړونه یې په قدرت کې د رب جل وعلا نو قرار خدای پاک فرمایي او زما بندګان زما شکر ادا کړي زما د نعمتو که چیرې نه ادا کوئ دا به زه ستاسو د حاکمانو زړونه در باندې راواړوم درته په ظلم وي وټکوي نو شکر و حمد خپل خدای پاک باید سړی ووایي چې به رضې وال د نعمت به نه راځي شیخ ابو عثمان الحیري رحمة الله علیه وایي شکر اقرار په خپل عجز د شکر او عاجزي ده او عظمت د الله جل وعلا دی چې ته څونه عاجزي کوې څونه په عاجزي دا شپه ورځ سبا کوې څونه په عاجزي و حضور سره خپل خدای ته عبادت کوې په دې کې عظمت د رب جل وعلا موجود دی نو څوک چې تعظیم د خپل خدای پاک نه نو په دا شکر و حمد کې عظمت د رب جل وعلا موجود دی نو څوک چې تعظیم د خپل خدای پاک نه نو په دا شکر و حمد کې دی کې د الله جل جلاله تعظیم موجود دی نو موږ تاسو به کوو او جنید بغدادي وایي شکر د الله جل جلاله په نعمت کې به څوک نافرمانی نه ګناهونه به نه کوي او ځان به د دې نعمت لایق نه ګڼي چې زه لایق یم بلکې دا د رب جل وعلا یو فضل و کرم دی چې دا نعمت درکړی دی او د نعمت نسبت به ځان ته نه کوي چې زه خو داسې مې وګټلې داسې موټر رانیوي داسې مې وکړله داسې جهادونه مې کړي دي داسې مې کړي دي ته څوک یې ته کله کوی یعنی پخوا اوس ګوره چې څوک د خدای په یو ځای کې لویه قرارګاه د کافرانو وه غټه قرارګاه وه 2 نفره 18 کلني دا د خدای دپاره جهاد یې کوي دغه بسته قرارګاه به در سره په ولاړې ځینې ولاړه خوب یې نس به ځینې کولی د 2 نفرو خو دا څه شي وو دوی د رب جل وعلا هره وه او دا ځان ته نسبت نه کوي چې خلک یې په ځان موږ جهاد کوو موږ داسې دلاور یو بسته قرارګاه په ولاړ خپل کار خپل خدای سره منګري تاثیر یې دغه نه ډېر چې په سوونو کافران بیا په ولاړې درولي وه 2 نفر نو ځکه چې د دې نعمت چې خدای پاک دا تا ته شجاعت درکړی دی کې ښه پوهي درکړی دی کې علم درکړی دی کې یو دنیوي کسب در زده کړی دی کې ښه قیل و قال درکړی دی کې ښه رنګ و سکه درکړې ده دا نعمت نسبت به ځان ته نه کوي بلکې رب جل وعلا او دا به دې هم عقیده وي چې هر څه راکړي دي هغه الله جل جلاله راکړي دي او د ده په قدرت کې دي چې راسه وغواړي راسه اخیستلی سي دا زړه به نه پر ناس که هغه شی ولاړ سي بله دی پسې مړ کېږي نه جوړې کېږي
یو وخت ډالر کښته شو که څه شي یو لوی تجار و هغه مړ سوی زړه یې درېدلی خدای پر دا دنیا باندې زړه ګرد پروت و داسې بیدو هغه چې زه نیسته که درز لاندې کړي دا یې نه ګڼل چې دا خدای پاک راکړي دي چې راڅه اخته بېرته بېدی صابره وي و قضا و قدر ته د خدای پر هغه باندې به څوک تکیه کوي د دې دنیا پر امورو به نه وي پروت هغه که پروت و هغه مړ کېږي پر دې دنیا یې تکیه شیخ ابوبکر ابن ابي سعدان رحمت الله علیه لوی بزرګ سړی دی هغه خپلو شاګردانو ته وایي په بلا کې د خدای پاک به داسې شکر ادا کوئ لکه په نعمت کې چې شکر ادا کوئ چې نعمت کې څونه شکر ادا کوئ چې مصیبت در باندې راشي دغه شکر به د خدای پاک ادا کوئ نو تاسو شاکرین یاست که نه زموږ استاد د ایراد خواجه عبدالله هروي رحمت الله انصاري رحمت الله علیه وایي معنا د شکر درې دي معرفت د نعمت پیژنې به دا نعمت چې دا چا راکړی دی د کومه خوا راته رب جل وعلا بل قبول د نعمت به کوې چې خدای پاک نعمت درکړي وایه استفاده ځنې وکړه او ثنا پر نعمت بیا به نو ثنا پر نعمت وایه چې دا زما رب جل وعلا راکړی و داسې نازولی ماشا رجوع وشو بس هر چا څه پوښتنه وکړي والله کاروبار نشته والله هر چا څه پوښتنه کوې بس دغسې ثنا پر نعمت نه وایي چې هر څه نعمتونه لرو دا ثنا نه پخوا به زموږ نیکهګانو یو جریب ځکه دغه به کرله دغه به اخستله حاصلات اخستله دا ګرده کورنۍ در بله کاله په دغه مګر د شکرونه بیا ادا کول در ما باچان اوس په لکونو پیسې د هغو د بسته کال مصارف موږ ته په یوه ورځ کوو په کور نه وایو نه مو غرمه وچه خوړلې ده نه ماښام نه مو سهار وچه خوړلې ده هم په لباس باندې دا جوړ یو هم په تنه باندې جوړ یو هم په اولاد باندې جوړ نو د چشمه نو ثنا پر نعمت به خواجه صاحب مبارک وایي دا به وایي نعمت به موسوعه د تصوف جلد 12 یوسل اتیایم شیخ ابن عباد رندی رحمت الله علیه وایي شکر معرفت په زړه ذکر په ژبه عمل په ارکانو دی په دا نور عمل ابوالحسن جوشقي رحمت الله علیه وایي د شکر ثمره محبت او بیره ده چې شکر د خدای پاک ډېره یادوي د خدای پاک سره محبت پیدا کېږي